یو ولی د خدای احمد ابن ابي غالب رحمه الله تعالی د مصر عالم و بزرگو هغه ته یو سړی رالو وی صاحب زما د فلانی سړي سره لکار دی او دی به زما ونه مني کیدای شي ستاسو ومني نو تاسو زما سفارش وکئ او د ده نه چې زه د کوم شي مطالبه کوم نو تاسو هغه شی د ده نه زما دپاره وغواړئ نو جایز سفارش دا خو جایزي او ناجیزه سفارش چې نو هغه ناجیزه وي خو د الله دوستانو ته الله پاک ډېر لوی فکر ورکړی فکر هر کس بقدر همت اوست د هر یو کس فکر چې دی د هغه د فکر په اندازه الله جل شانه متعلق سوچ او فکر دا د دې اولیاء کرامو یو لوی فضل چې الله پاک په دې باندې کړی نو د هر یو انسان فکر د هغه د همت مطابق د هر چا خپل خپل سوچ او د هر چا د خپل فکر او د عقل یو دایره ده د چا عقل لري پورې کار کوي د چا عقل د هغې نه کمو خبرو ته رسي نو دې ولی د خدای ته چې دې سړي ووی چې دې فلاني کس ته زما دپاره سفارش وکړه دا ولی د خدای په دې باندې پوهېدو چې که مونږ ده ته وینا کو نو دا منلو والا نه دی نو سله پې سړی خپل ځان بېعزته کړي نو ښه دا ده چې ده ته مونږ د دې څیزړو اظهار ونه کړو او که ده ته ویمه چې نه ویم ورته دی نه مني نو دی به وایي چې کم از کم وینا کول ستاسو کار او نه منل یا منل د هغه کارونو زما خو بس ګیله ستاسو نه نه وه نو دا ولی د خدای د دې سړي ته ووی چې ته بندې دروازې ته ولې ودرېږې او بندې دروازې ته ما ولې ځان سره ودرې خوښه دې نه ده چې کومه دروازه پرانیستې ده چې هغې له دواړه ودرېږو زه به م شم او ته به م شې داسې دروازې ته دې بوځم چې هغه هر وخت کولاو ده او هغه د یوې لمحې د یوې لحظې دپاره هم نه بندېږي نو هغه کولاو در چې دی نو هغه ښه نه دی چې ورته لاړ شو نو دی ورته وایي صاحب ستاسو د وینا څه مقصد دی دا بزرګ ورته وایي راځه چې دواړه اودس چردام وکړو او 2 رکعته صلات حاجت وکړو او بیا د الله جل شانه په دربار کې خپل درخواست پیش کړو چې پروردګاره دا زمونږ حاجت دی او دا ته پوره کولو والی ستا نه یې غواړو ته زمونږ د حاجت خدای پوره کړي نو د الله دروازه چې ده او د الله پاک در د هر وخت کولاو دی دا نه بندېږي نو سله سړی بندو دروازو ته ودرېږي او چې څوک په خپله محتاج دی هغه ته حاجتونه وړاندې کوي هغه غریب خو ځان پورې اریاني او ته ورته وایې زما حاجت پوره کړه نو ښه دا ده چې پیغمبران هم د خدای نه غوښتي دي او اولیاء هم د الله نه غوښتي دي نو زمونږ دپاره تعلیم دا دی چې د الله جل شانه نه دې غواړو او د الله جل شانه په در کې دې خپلې جولۍ غواړو او خپل تندې دې ورته ښکته کوو سجدې دې لګو قیام او رکوع دې کوو او د الله جل شانه په حضور کې د خپل فریاد کوو جړا دې کوو الله مهربانه دی